او د صلح زه خو دا وایم بهترین شکل د صلح د جوړې دا دی چې سړی د چا کور له ننواتې ورس، د چا دروازې ته کښېني، د چا په لمن پورې ور وځړېږي، د چا په پښو کې خپله بګړۍ او لنګوټه ور وغورځوي، بیا خو د صلح ډېر ښه شکل. او د دې صلح د ننواتې بهترین شکل دې نوجوانانو ته زه وایم چې دغه د اعتکاف شکل د دې میاشتې په شلم باندې اعتکاف دی. اعتکاف څه دی؟ د الله تعالی کور ته ننواتې ورتلل، د الله دروازې ته کښېنستل، د الله دروازه ټکول. غریب چې کله د مالداره دروازې له راسي، مالداره سخي که هر څومره بند وي دی انتظار ورته کوي، وایي دا دروازه یو ورځ راخلاصېږي. نو د الله د رحمت دروازه ده، دا د الله تعالی کور دی. د الله تعالی په کور کې چې څوک ننواتې ورته کښېني هغې ته زموږ په عقیده کې معتکف وایي. دا د الله تعالی سره صلح ته ناست دی، دا د الله تعالی ته خپله عاجزي ښکاره کوي. دې د الله تعالی د دربار پر دروازه او پر چوکټ خپل تندی ورته ایښی دی. بیا به د الله تعالی رحم په جوش کې راځي. په 10 ورځې کې چې سړی په دې کور کې ننواتې ورته کښېني، په 10 ورځې کې هغه سړی د لیلة القدر د فدا کولو یقیني لایق دی. او لیلة القدر خیر من 1000 شهر، در 1000 میاشتو عبادت او 1000 میاشتې 4 کاله عبادت دی. چې کم سړی په اعتکاف کې کښېني د هغې د لیلة القدر عبادت یقیني دی. او چې د کم چا د لیلة القدر عبادت یقیني سو د هغې په عملنامه کې 4 کاله قبول عبادت ولیکل سو. او په 4 کاله کې د ماشوموالي زمانه هم راله، د شپې د خوب زمانه هم راله، د ورځې د سهار زمانه هم راله، د شپې او د ورځې د سهار او د ماښام چې څومره زندگی پر د تېره سوه په دې امت کې 4 کاله ته ډېر کم خلک رسیږي. دا ټوله ورځې او شپې، دا ټوله سهارونه او ماښامونه الله تعالی په عبادت کې ولیکل. چې د قیامت میدان له دی راسي دا رقم دی لکه دی چې د پیدایشه صدر مرګ پورې دا ټوله زندگی دی پر منځه ولاړ دی. دا ټوله زندگی د په خوله باندې روژه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی چې کم څوک په اعتکاف کې کښېناستی، یو خو الله تعالی د هغې د سترګو، د غوږو، د ټولو اندامو د ګناهونو څخه حفاظت وکړي. او لوی عمل دا دی چې په دې ورځو کې سړی د ګناه څخه محفوظه سي. او د ګناه څخه هغه څوک محفوظه دی چې هغې په مسجد کې ناست دی. او دویم چې د مځکې پر مخ څومره عبادتونه کېدی سي د هغو ټولو عبادتونو ثواب دله را روان دی. زه خو دا وایم نن ډېر خلک د عمرې کې د الله پر بیت الله باندې طواف کوي، څوک په بیت الله کې اعتکاف کوي، څوک د پیغمبر علیه السلام د روضې سلامونه کوي. لیکن بعضې خلک د خپل مسکنت د غربت په خاطر باندې د لې فاته دي، هغه تللی نسي. د الله د رحمه څخه دا لیره ده چې الله تعالی د غربت و مسکنت په خاطر څوک د حج او د عمرې څخه محرومه کی. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ د پیغمبر حدیث را نقل کئی، من اعتکف فی 10 اواخر من الرمضان، چې کم سړی د روژې په آخر کې اعتکاف وکړي، کان که حجتین و عمرتین، لکه 2 واره چې حج وکړي 2 واره چې عمره وکړي. هغه عمرې چې د وکړې د هغې دا ګارنټي نه ده چې خامخا قبوله ده. هغه حج چې د هغه سره سیر و ارس ورسره دی د هغې دا نه ده ګارنټي چې دا قبوله ده که نه ده قبوله. لیکن یو معتکف چې دلته کښېناستی د هغې د 2 قبولو حجونو او د 2 قبولو عمرو ثواب په عملنامه کې د لې ولیکل سو. زه دا درته وایم چې دا ډېره کمزورې او دا ډېره کمه او دا ډېره نقصاني سودا نه ده. دې نوجوانانو ته وایم د دې بازارونو خوندونه ډېر وکتل سو، د دې شپو د فسق و فساد خوندونه ډېر وکتل سو. د شپې ته شپه پر دې تېری، زه خولۍ را نسم، زه بوټونه را نسم، د دې خوند او د دې میلو تماشو خوند ډېر وکتل سو. تاسو راسئ د دې مسجد خوند هم وګورئ چې دې مسجد کې د لیلة القدر شپه او سړی پر مسله باندې ناست دي او نری اوښکې د الله او حضور ته تویېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې د سړي د سترګو څخه یوه اوښکه هغه د دې سترګو سره توسوله، ثم یصیب حر وجهه، د مخ سپینوالي ته ورسېدله، الا حرمه الله علیه النار، پر دې مخ باندې د جهنم اور الله حرام کړي. 2 څاڅکي الله تعالی په جهنم باندې نه سوځي. یو د ګناهګاره د سترګې د اوښکې څاڅکی او یو د شهید د وینې څاڅکی، دا 2 پر جهنم حرام دي. زموږ د بزرګانو چې د سترګو څخه به اوښکې راووتلې پر به دا مخ داسې په موږی
چې پر دې مخم د جهنم اور حرام سي. حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي چې پر مخ باندې د جهنم اور حرام سي. الله تعالی د رحمت تسلیری ده چې نور بدن دی په جهنم کې مخ دی نه ټول به د جهنم آزاد دي. زه دا وایم چې دا ډېرې مبارکې شپې دي او دا د عبادت شپې دي او دا په لهو لعب کې مه تېروئ چې کوم څوک په بازارو په میلو په تماشو کې تېرې سي په هغو هم تېرې سوې لیکن نتیجه یې په الله قسم د پښیمانۍ او د تباهۍ بغیر بله څه نه ده چې د کم چا باندې د اعتکاف په شکل په مسجد کې تېرې سوې په عبادت کې تېرې سوې پر هغې باندې هم تېرې سوې لیکن په الله قسم نتیجه یې د سرخورویي او د عزت او د خوشحالۍ څه سوا نوره څه نه ده. ځکه دې نوجوانانو ته وایي چې دا د اعتکاف شپې دي راسئ په اعتکافو کې کښېنئ خپل مسجدان په عباداتو باندې آباد کړئ چې پر دې معاشره باندې کم مصیبت دی دا زموږ وطنونه څومره ستړي دي دا خلک څومره ستړي دي ستاسو د دعا او د ژړا ستاسو د عبادت په خاطر به الله تعالی د دې معاشرې څخه دا نحوست او دا تکلیف او دا ګرانۍ او دا بدامنۍ پورته کړي او دا یو میاشت ده دا یو موقع ده نه معلوم چې را روانه میاشت چې کله را رسیږي د اعتکاف ورځې څوک په خارو کې پروت دي څوک څنګه نو د موقع څخه ګټه اخیستل د موقع څخه استفاده اخیستل دا د دانا او د هوښیار سړي علامه وي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو دانایي را په نصیب کړي. الله تعالی دې د دې میاشتې څخه ګټه اخیستل او الله تعالی دې په دې میاشت کې د اعتکاف کولو د عبادت کولو د خپل رب سره د صلح کولو ترتیب راته جوړ کړي. الله تعالی دې د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي. الله دې زموږ او ستاسو د ټولو قریبانو دغه میاشت مبارکه د مغفرت او د بخښنې ذریعه وګرځي چې څومره انسانانو مشکلات لري پریشانۍ لري الله دې د دې میاشتې په برکت ختم کړي. چې څومره انسانانو ضرورتونه حاجتونه لري الله دې د دې مبارکو میاشتو ورځو په برکت باندې ورپوره کړي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي.